بسم الله الرحمن الرحیم او کلذی مر علی قريه یا پشان دا کس چې تیر شو علی قريه په یو کلی باندې دلته الله رب العالمین دوی مثال ذکر کوي چې واقعه د عزیر علی السلام ده وهي خاویه نو حال ده چې هغه کلی والا را پریوتیو علی عروشها بچتون خپل باندې الله رب العالمین په عذاب راوستیو قال انو عزیر علی السلام ان یحیی چې څنګه برا ژوند کوي هذه الله دا کلی والا الله بعد موتیا پس د مرګ د دینه د عزیر علی السلام دا عقیده وا چې د مرګ نه وروسته ژوند شته دی خو کیفیت مراد دی دینه فامات الله پس مړو ساتلو اغلر الله مئات عام سلکالا په عزیر علی السلام باندې الله مرګ راوستو ثم بعثه بیا را ژوند کړو قال الله تو فرمایل کم لبستا چې څومره وخت تیر کړو قال نو ویل عزیر علی السلام لبستو یوما وخت تیر کړو ما یو ورځ او بعد یوم یا حصہ د ورځې قال نو ویل ورته الله بل لبست مئات عام چنا بلکې وخت تیر کړو تاسو کاله فنزور پسو ګورای لا طعامک خوراک خپلتا او شرابک او اسکا خپلتا لم يتسنى چنه د خراب شوی او د عزیر علی السلام سره یو خرو وانزو الی حمارک او ګره خر خپلتا ولنجعلک او دا چوګرزو مونږ ته آیت للناس ونخا د پاره د عبرت د خسترو خلکو وانظر الى العظام او ګره هډوکو د خرته دی کیفنون شذوا چې څنګه یو ځکه ومونږ دی لرا ثم نکسوها بیا وروندو هغه ته لحمن غوخه فلما نو هر کلا تبین له چې خخ کار شو هغه ته قال نو ویل اعلم چې زپوهم ان الله چې بشک الله على كل شيء قدير په هر څه باندې قادر دی واذ قال ورکل چې ویل ابراهيم او ابراهيم ربي اے رب زما اريني او خیمات کیف تحل الموت چې څنګه برا ژوند کوي ته مړي قال نو ویل ورته الله اولم تؤمن ايستا یقین نشته قال ابراهيم ویلی بلا ولكن ليطمئن ولنا لیکن دې د پاره چې مطمئن شي زړه زما قال نو ویل ورته الله فخذ انسا اربعه من الطير سلور د مارغانو فسرنا بیا مختقلا الیک د ځان سره ثم جعله بیا کېږه على كل جبل په هر غر باندې منهن د دوینا جزءا یو ټوکړه ثم دعهن بیا आवाज وکړه دویتا یاتینا کان را بشتا تا سعین پمنډا وعلم خپواشا ان الله چې بشک الله عزیز زورور حکیم حکمت والا دی